تاسو ټول ته معلومه ده چې دا بودیجه طبعا چې موږ ډونران لرو خو ورسره د بودیجې هغه یوه برخه اوس هم د افغانستان دولت د عوایدو څخه تمویلیږي. نو یوه هیله مې دا ده چې انشاءالله په کندهار کې هغه څنګه چې د مالیې ورکړه لازمه ده هغه رقم مالیه موږ راټوله کړو او په دې کې د ولس همکاري په دې کې د مدني ټولنو د مشرانو د ولسوالیو د ولسوال صاحبانو او طبعا د ټولو همکاري په دې کې ډېره زیاته ضرور ده تر څو موږ دا څه رقم وضعیت چې اوس روان دي او څه رقم حالت چې لرو طبعا چې بهرنیانو ته محتاج یو نو انشاءالله چې وخت به داسې وخت راسي چې دغه زموږ بودیجه موږ خپله تمویل کړی سو د خپلو عوایدو څخه تمویل کړی سو په دې کې د ټولو همکاري ضرور ده. موږ په ځینو برخو کې د بودیجه کې چې څه پروژې هغه نیول کېږي دولت خو خدمات وړاندې کوي موږ دا اوس چې دا ټول سوي یو د دې لپاره ټول سوي چې خدمات چې څه ولس ته ضرور دي د ولس غوښتنه ده هماغه خدمات په بودیجه کې ورته ځای پر ځای ورکول شي. نو طبعا چې دلته د ولس او د حکومت رابطه ډېره باید تنګاتنګ وي. د مالیې وزارت ځینې پروګرامونه چې عملي شوي دي چې په هغه کې د مالیې د وزارت زیات سیستمونه سکټاس دی وي سکوډا د ځینې نور سیستمونه دي طبعا دا تمویل شوي پروګرامونه دي هغه پروګرامونه دي. نو په هغه کې اوس ګورئ موږ دا مشران چې څه ناست دي او د اتاق تجارت سره موږ ځینې مجالس لرلي دي هغوی په دا ځینو مسایلو باندې حتی خبر هم نه وي. موږ یو د مالیاتو په ورکړه کې د ای فایلینګ یا د آنلاین ډول د اظهارنامې پروګرام لرو چې هغه په کندهار کې موږ طبعا شروع کړی خو تر اوسه پرې هغه مطلوب ځای ته نه دی رسېدلی یعنې ټول هغه مالیه ورکوونکي چې موږ ورته اړتیا وه چې دا ای فایلینګ د پروګرام څخه استفاده وکړي هغوی تر اوسه پورې دې څه استفاده نه کړې. نو د ټولو څخه مې غوښتنه دا ده لکه څنګه چې نن ټول شوي د بودیجې په برخه کې د همکارۍ لپاره د ټولو څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه رقم په نورو بخشو کې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. ډېره زیاته مننه ټولو ته ډېر ښه راغلاست وایو ډېر تشکر ژوندي اوسئ. سهار هم د جناب والي صاحب سره موږ په دې باندې بحث درلودل چې یعنې سر له دې چې اصلاحات تطبیق شو زموږ په عایداتي اداراتو کې مګر اوس هم تقریبا یوه غټه فیصدي زموږ د عوایدو زموږ د لاسه ځي. ضایعات لرو په عوایدو کې په ګمرکاتو کې همداسې په مالیاتي سیستم کې چې مصطفی صاحب هم مخکې د دې نه یادونه وکړه. په کار دی د حکومت لخوا ډېر کلک هوډ شته چې ولس او محلي ادارې هم
په دې کې همکار اوسي تر څو چې وکولی شو خپل عواید زیات کړو او هغه ضایعات چې په عوایدو کې لرو که هغه د فساد د کبله دي یا نور موارد دي چې را کنټرول کړو. تر اوسه پورې یعنی ما مخکې وویل چې 40 سلنه موږ بودیجه د عوایدو د لارې تمویلوو او باقي ټولې پیسې یا ټول بودیجه چې دا متاسفانه تر اوسه پورې موږ خارجي کومکونه یا هغه خیراتونه چې افغانستان لپاره راځي د هغې لارې تمویلیږي. موږ دا توان لرو چې خپل بودیجه په خپله مصرف کړو. یوازې د عوایدو مدیریت د مصارفو مدیریت دی چې موږ باید په درست ډول یې وکړو. خلکو ته باید په مدیریت او همداراز په ډېرو مواردو کې په عوایدو کې او د بودیجې په مصرف کې باید ونډه ورکړل شي چې دوی همچنان په بودیجې په مصرف کې خپل سهم ولري، خپل نیازمندیان موږ سره شریک کړي، همداراز د عوایدو پر راټولولو کې دوی ناظر اوسیږي. هر چېرته تخلفات چې لیدل کېږي باید د محلي ادارو سره شریک شي او په ګډه د ولسي اشتراک سره یو ځای موږ وکولی شو چې په خپل عوایدو باندې خپلو دولتي منابعو باندې خپل انحصار زیات کړو او کافي اندازه کنټرول باید ولرو. تیر 18 کاله بودیجه جوړېدې مګم همیشه به د مرکز لخوا الویتونه تعینېدل، مګم نړیوال معیارونه او همچنان د حکومت د رهبري توجه دې ته موږ اړ کړي یو چې د خلکو د غوښتنو پر اساس بودیجه باید جوړ شي او اساسي غوښتنه یا هغه معیار هم باید همدغسې اوسیږي. ولې چې که عواید دي د خلکو د جیبونو نه راټولیږي او که کومکونه هم افغانستان ته راځي د خلکو په نوم راځي، نه د حکومت په نوم باندې، نه سیستم ته راځي چې باید د سیستم سره د حکومت سره هغه وشي. ټول کومکونه چې راځي د خلکو لپاره راځي. عواید چې راټولیږي که مالیات دي که په ګمرکونو کې چې راټولیږي دا د تاسو د جیب نه راوځي. نو طبیعي خبره ده چې بودیجه هم جوړیږي باید تاسو سره مشوره پکې وشي، تاسو نظریات پکې واخیستل شي او تاسو د الویتونو پر اساس بودیجه باید جوړه شي. مخکې مې وویل چې د تیر 2 کالو راهیسې موږ دا مشورت یا دا مشوره هم د خلکو سره شروع کړې ده چې انشاءالله دې ته به دوام ورکوو. سږ کال یو آسان کال نه و د مالیې وزارت یا د حکومت لپاره. کرونا متاسفانه ټوله نړۍ بالخصوص افغانستان چې موږ یو داسې هیواد یو چې ټول انحصار مو اکثر په وارداتو باندې دی، خپل تولیدات مو کم دي، د نورو هیوادونو نه موږ ته اجناس او اموال راځي. نو طبیعي ده چې کله زموږ سرحدات بند شو زموږ په عوایدو باندې تاثیر درلوده او دې کال هغه هدف چې موږ عواید ته ټاکلی و چې 208 میلیارد افغانۍ و په هغه کې یوازې موږ کولی شو پیشبیني چې اوس تر اخر د کال پورې لرو چې هغه 208 میلیارد پر ځای به 170 میلیارد افغانۍ به راټولیږي چې یعنې په عوایدو کې زموږ کمښت راغلی دی. همداراز له بلې خوا د کرونا لحاظه چې ولایتونو ته رسیدګي وشي، شفاخانو ته او خلکو ته رسیدګي وشي، زموږ مصرف هم زیات شوی دی. یوازې د کرونا لپاره موږ تعدیلات په بودیجه کې چې دې کال وکړه تقریبا 60 میلیارد افغانۍ مصرف هم په دې وروستۍ تعدیلاتو کې اضافه شو. عواید هم کم شو، مصارف هم زیات شو. کومکونه راغلل مګر ځینې کومکونه غیر اختیاري وو، ځینې داسې کومکونه وو چې د بودیجې د لارې کیږي، مګر موږ به د یو کسر سره مواجه اوسېږو د بودیجې لحاظه. همدا تاثیرات د کرونا درسته ده چې موږ خلکو مقاومت شکر فضل د خدای لوړ و، تر یو مرحله هم تیره کړه، خدای دې وکړي چې د کرونا دومه مرحله پر افغانستان کې را نشي او که راشي او که را نه هم شي زموږ په مالی سکتور باندې به د دې تاثیر یو کال بل هم موجود وي. هدف مې د دې یادونه امدا و چې زموږ امکانات متاسفانه په دې کال کې کم شوي دي، په راتلونکي کال کې به هم کم وي، مګر د کمو امکاناتو سره سره موږ غواړو چې په بودیجه کې د خلکو الویتونو ته باید پام وشي. د کمو امکاناتو سره سره موږ په راتلونکي کال کې
121 میلیونه افغانۍ یوازې د خلکو د غوښتنو لپاره کوم پراختیایي پروژې چې موږ غواړو په سند د بودیجه کې د تاسو د غوښتنو پر اساس شامل کو ځانګړي شي. دا 121 میلیونه افغانۍ یعنی ټوله بودیجه نه ده د کندهار ولایت، هغه ملي پروژې، اداري مصرفونه یا کوم الویتونه چې د والي صاحب یا د دوی همکاران لخوا یا د سکتوري وزارتونو لخوا راکول کیږي د هغه نه علاوه دي. د 121 میلیونه یوازې د خلکو لپاره هغه پروژې چې د تاسو لخوا په نن مجلس کې موږ ته وړاندې کیږي انشاءالله په هغه باندې به مصرفوو. والي صاحب او دوی همکاران همدغسې شورای ولایتي وکیل صاحبان او تاسو به ټول د دې تطبیق نظارت کوئ. خواهش مې دا ده چې په تیرو کالونو کې د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره یو معیار دا هم و چې په کوم ولایتونو کې امنیت ښه و او د بودیجې مصرف بل لوړ و، په راتلونکي کالونو کې به هم هغه ولایتونو ته بودیجه ډیره تخصیص ورکول کېده. نو خواهش مې دا ده لکه څنګه تاسو نن وړاندیزونه کوئ هغه پروژې باید موږ ته وړاندیز شي چې واقعا د خلکو ضرورت وي ورته. واقعا په ولسوالیګانو کې په هغه ولسوالیګانو کې چې متوازن انکشاف تر اوسه پورې نه دی شوی هلته باید دا پروژې تطبیق شي. او بل دا چې تاسو همکارۍ اړینه ده په دې کې چې دا پروژې په راتلونکي کال کې واقعا تطبیق شي تر څو چې بل کال وکولی شو زیاته بودیجه تاسو ته تخصیص ورکوو. د حکومت د الویتونو څخه همدا ده چې موږ په مرکز او په ولایتونو کې حتی د افغانستان په سطحه متوازن انکشاف تضمین کړو. بیا متوازن انکشاف یوازې د ولایتونو پر اساس نه ده، حتی په ولایت کې هم متوازن انکشاف باید وسیږي. ټولو ولسوالیګانو ته ټولو کلیو ته باید د دوی نفوس پر اساس او دا چې څومره بودیجه مخکې مصرف شوي ده څومره ضرورت دی هلته د دې پر اساس انکشاف باید وشي. ځای لري چې یو ځانګړې مننه د والي صاحب نه، د مرستیال والي صاحب نه، شورای ولایتي وکیل صاحبانو نه او حتی هغه وکیل صاحبان چې په مرکز کې دي د دوی نه مننه وکم چې همیشه موږ سره مالیې وزارت سره د بودیجې د غوښتنې لپاره همیشه په موږ باندې زیات زیات فشارونه راوړي دي، د تاسو غوښتنې موږ سره شریک کړي دي. په یادېږي مې تېر کال چې د بودیجې په هکله بحث و په پارلمان کې د میرویس روغتون په هکله ډېر زیات جدي غوښتنه وشوه چې موږ شکر هغه لازم امکانات هم چې درلوده یو څه نوه یو څه امکانات هم ورته برابر کړه چې په دې کال کې هغه لازم امکانات میرویس روغتون چې یو د زون په سطحه یو غټ روغتون دی او نور شاوخوا ولایتونه هم دلته مراجعه کوي چې دې ته ځانګړې توجه وشي. نو نن زموږ د بحث نه وروسته ما تخنیکي همکاران به تاسو سره نږدې نه کار وکړي. موږ په تمه یو چې تاسو نه پروژې واخلو. همدا ډول زما سره په هیئت کې نن د خزینې تقاعد رئیس صاحب دراني صاحب هم زما سره ګډون لري په دې هیئت کې چې یو موخه همدا ده چې متقاعدینو ته لازم اصلاحات چې موږ مرکز کې تطبیق کړي دي بایومټریک پروسه ده چې په ولایتو کې بالخصوص د کندهار په ولایت کې هم موږ ځانګړي توجه ځانګړي اصلاحات د متقاعدینو لپاره دلته هم تطبیق کو. اگر چې هغه ارقام چې راغلي دي تقریبا 4000 شاوخوا کې متقاعدین زموږ سره د کندهار نه ثبت شوي وو. تر اوسه پورې چې کوم معلومات لرو چې 3 میاشتې د دې کال پاتې دي تقریبا 4500 متقاعدینو ته پرداختونه هغه شوي دي او لا هم په دې پروسه کې موږ غواړو چې نور اصلاحات هم راشي او هغه اصلاحات موږ به نن مصروفیت او دغه اداره به نږدې نه د دې څارنه وکړو. هغه اصلاحات چې اړین دي چې باید دلته تطبیق کو او یا کوم چې موږ مرکز کې تطبیق کړي دي تر څو چې متقاعدینو ته سهولت ایجاد کو. متقاعدینو ته د مالیې وزارت رهبري او خپل رئیس جمهور ځانګړي توجه ده ولې چې دا هغه خلک دي چې کلونه یا خپل نیم نه زیات ژوند د خلکو د خدمت لپاره د نظام د خدمت لپاره کار کړی دی. نو موږ غواړو چې دوی کله تقاعد اخلي په ډېر باعزت او په ډېر په اسانتیا او په چټکۍ سره باید زموږ ادارو نه دوی کارونه خلاص شي او ډېر د بروکراسۍ سره مخامخ نشي.
نو نن د بودیجې په هکله به هم تاسو سره بحث کوي زموږ همکاران. غوښتنه مې همدا ده چې هغه لازمې پروژې موږ سره شریکې کړئ. تعهد مې همدا دی چې 121 میلیونه افغانۍ تاسو ته ځانګړي شوي دي. زه پوهېږم چې خلکو غوښتنې ډېرې دي. زه پوهېږم چې په ولایتونو کې ډېر کار نه دی شوی په ولسوالیګانو کې. نو موږ به تاسو نه نن لیست اخلو کومې پروژې چې د امکاناتو پر اساس په دې کال بودیجه کې موږ ځای پر ځای کولی شو هغه په دې کال کې ځای پر ځای کړو. نورې پروژې د وضعیت د عوایدو ته په کتو د کومکونو د تعهداتو سره په کتو انشاءالله په راتلونکي کال کې به بودیجه یا نورې پروژې هم ستاسو موږ زیاتې کړو په سند بودیجه کې. والي صاحب، مرستیال والي صاحب، همکارانو، مشرانو، خویندو، ستاسو توجه نه ډېره زیاته مننه. ستاسو د ګرم اشتراک نه دلته په دې مجلس کې ډېره زیاته مننه. اخر کې مې هیله همدا ده چې موږ یو لاسته راوړنه ولرو او واقعا هغه پروژې چې د خلکو ضرورت دی موږ د ځان سره کابل ته یوسو. او بیا تاسو ته تعهد درکوم چې تاسو پروژې ستاسو امکانات به په ملي صنعت په ملي بودیجه کې به ځای پر ځای کیږي. توجه نه مو ایوان اړې مننه. زه ځانګړې مننه کوم د معین صاحب نه او د وزارت مالیې نه چې واقعا د یو ولسواکه نظام د یو داسې نظام چې په هغې کې د خلکو ونډه، د خلکو مسؤلیت او د خلکو غوښتنې ځای په ځای شوي وي، بهترین تمثیل یې همدغه ده. مخکې صوفي صاحب اشاره وکړله حکومت د دې ترڅنګ چې مثلا ځینې خارجي مرستې جذبوي خپله د ولسونو په پیسو باندې ولاړ ده او هغه پیسې یا هغه عواید د ګمرکاتو، د ښاروالیو، د مصرفیتونو او د نورو عایداتي ادارو لکه ترانسپورټ او ښاروالي د دې د لارې نه راجمع کیږي. وایي څاڅکې څاڅکې څه کیږي، دریاب ترې نه جوړیږي. نو همدغه 100 100 زرو 2000 او 1 لک افغانۍ د موږ او تاسې دي چې د دې نه د افغانستان بودیجه جوړیږي. نو زه په اول قدم کې مننه کوم د قاندار ولسونو نه، د اړوندو ادارو نه، سکتوري رئیس صاحبانو نه او په ځانګړي ډول د هغه ادارو نه چې هغو عواید راغونډوي او د قندهار د ولس نه چې په دې برخه کې موږ سره تر خپل حده کوشش کړی. ولې دا بسنه نه کوي. معین صاحب وویلې چې موږ تر اوسه په ځان بسیا نه یو، موږ په خپلو پښو ولاړ نه یو. د موږ ډېری عواید متاسفانه د دې په ځای چې د موږ ملي خزانې ته لاړ شي هغه شخصي جیبونو ته ځي. نو لازمه ده چې یو بل ته لاس ورکړو که موږ غواړو چې واقعا د خارجیانو د احتیاج نه خلاص شو، که موږ غواړو چې اقتصادي ازادي ولرو. د موږ شامله نورم هڅ کوي هغه په دې ده چې موږ خپل جب باید ډک ولرو او که جب مو ډک نه وي همسایه ته او یا نړیوالو ته وایي چې ولا ما سره د لارې کرایه کمه ده یا روغتون نه لرم دا جوړوم یا مې د ولسوالۍ تعمیر نشته یا سړک نه لرم یا مکتب نه لرم. نو په دې وخت کې موږ باید بیا نو د همسایه او د نړیوالو ځینې شرطونه هم په غاړه ومنو او دا خو د افغانانو خاصه ده چې دوی د چا شرط نه مني کنه. نو ضرور ده چې یو بل ته لاس ورکو، خپل ملي عواید باید لوړ کړو. د موږ څېړنې ښایي معین صاحب نور ولایتونه خبر نه یم خو په قندهار کې د 80 نه تر 80 سلنه عواید نه راجمع کیږي او کیدای شي راجمع شي شخصي جیبو ته ځي. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ یوازې 10 سلنه یا 40 سلنه خپل عواید د حکومت جیب ته اچوو. نو دا خو ستونزه ده. که موږ غواړو چې باعزته ژوند وکړو، موږ غواړو له خپل جیبه په خپل مصرف باندې کاکه واوسیږو، نو دا ضرور ده چې عواید راغونډ کړو او په خپلو عوایدو او په خپل ملي بودیجې باندې وویاړو. په دې کې د تاسې ونډه ډېره مهمه ده. زه فکر کوم چې ولسوال صاحبان او د موږ اړوندې ادارې چې سر و کار د پیسو او عوایدو جمع کولو سره ده د هغو سره موږ هر نوع مرستې ته تیار یو او انشاءالله هغه خنډونه چې پراته دي هغه به په ګډه لرې کوو. معین صاحب د 121 میلیونه افغانیو خبره چې وکړله د قندهار دپاره دا هم د خوښۍ ځای د معین صاحب مننه کوو
موږ داسې فکر کاوه چې کرونا او حالاتو داسې ځپلي چې شاید سږ کال موږ ته ووایي چې موږ سره یو څه چاندا وکړئ پیسې نشته دا چې 121 میلیونه لرو دا هم د ویاړ ځای ده او مننه کوو او د وزارت مالیې په ویاړ یو چکچکې وکړو واقعیت دا ده چې کرونا نړۍ دومره وځپله او هغه هیوادونه چې هغه د مالی نقطې نظره 100% په خپلو پښو ولاړ دي هغوی په ګونډو کړه ولې موږ بیا هم په داسې حالت کې چې یو څه خپل لرو دا د موږ د ملي بودیجې نه د 121 میلیونه افغانۍ دا چې لرو دا موږ ته د ویاړ خبره ده او انشاءالله چې د موږ شامله یو څه رالوړه شوه که څنګه ورونو د پروژو د انتخاب په اړوند باندې لکه مخکې چې معین صاحب هم اشاره وکړله د ولایاتو ترمنځ توازن معین صاحب تاسې او په مرکز کې د موږ د مشرانو نه مو هیله دا ده چې د ولایتونو ترمنځ د بودیجې په ویش کې توازن او برابرۍ مراعات کړي چې په دې باندې خوښي دا ده چې ولسمشر وزارت مالیه او ټول په دې باور دي چې موږ دغه انډول او برابرۍ باید د ولایاتو ترمنځ مراعات کړو دا خو د مشرانو مسؤلیت شو د ولایت په کچه باندې دا بیا د موږ مسؤلیت ده د تاسې مشرانو مسؤلیت ده د ولسوال صاحبانو د رئیسانو د انکشافي شورا او د اړوندو ادارو چې اوس د ولایت په کچه موږ انصاف وکړو د ولایت په کچه دغه برابري او د عدالت برقرار کړو په دې اړوند زه څو وړاندیزه لرم چې دا باید تاسې په نظر کې ونیسئ که فکر وکئ چې د تاسې شاوخوا همسایهګان 2 کسان دي یو څه لري او ګزاره یې کېږي او یو هېڅ شی نه لري نو تاسې طبعا هغه چا ته اولویت ورکوئ چې هغه هېڅ نه لري او که پیسې بیا زیاتې وي نو د بل ته هم چې نسبي ښه ده یو څه نور کومک هم تاسې ورسره کوئ په همدغه ډول باندې د کندهار د ولایت د ولسوالیو په اړوند قضاوت وکړي د ما هیله دا ده چې دلته د انکشافي شورا رئیس صاحبان یا ولسوالان داسې ونه کړي که د ولسوالۍ کې ډېرې پروژې پلیسي وي او دا شله وي چې نه ماته بیا هم راکوئ تاسې ولسوالان تاسې د انکشافي شورا رئیسان او په ډېرې بخښنې سره مخکې رانله یادو د ولایتي شورا دروند وکیل صاحب او ولایتي شورا دا مو وظیفه ده چې د ولسوالیو ترمنځ عدالت او توازن تاسې باید مراعات کړئ دا 121 میلیونه افغانۍ موږ د تاسې په لاس کې درکوو د تاسې په واک کې دي اوس د تاسې عدالت او انصاف موږ ګورو چې په هغه ولسوالیو کې چې دا اوس د میلیونونو افغانیو کار روان ده آیا هلته هم دا بیا مصرف شي او که نه دا په هغه ولسوالۍ کې مصرف شي تر اوسه یوه پروژه په 18 کاله کې پکې نه ده شوې نو دا عدالت دا ویش لکه معین صاحب چې ویلې موږ تاسو ته درکړی ولی هیله مو دا ده او د رئیس صاحب جمهور هدایت دا ده د کابینې پریکړه دا ده او د موږ خواهش درنه دا ده چې دا پیسې په پوره عدالت سره وویشلی شي موږ به وویاړو چې ځینې د ولسوالۍ استازي د موږ کې د انکشافي شورا رئیس ده که ولسوال صاحب ده او که نور مسؤلین یا موږ عزیزان مشران راغلي چې هغه ووایي چې د ما په ولسوالۍ کې زښته ډېر کار شوی د موږ برخه نورو ولسوالیو ته ورکوي نو هیله مې دا ده چې په دې کې تاسې پوره یو بل سره همکاري وکړئ په ځانګړي ډول د ما وړاندیز دا د هغه ولسوالیو کې چې د ولسي تړون پروګرامونه روان دي په سلګونو پروژې هغو پلي کوي او هغه ولسوالیو کې چې تر اوسه دا پروګرام نشته راځئ هغې ته اولویت ورکړو بل کال کې چې هغه په ولسي تړون کې ونیول شو ته نه وې بیا به تا ته اولویت درکړو یعنې دا په خپلو کې په دې باندې تاسې سره کښېنئ او دغه عدالت او انصاف موږ تاسې نه غواړو هیله مې دا ده چې ناامنه ولسوالیو ته حتما باید په دې کې برخه ورکول شي هرې ولسوالۍ ته او ولسوال صاحب ورسره د انکشافي شورا مسؤل او نور قومي مشران چې موږ ورسره غږېدلي په هره ولسوالۍ کې کار شونی ده په هره ولسوالۍ کې معین صاحب دو د دې زمینه مساعده کړې که غورک ده که میانشین ده که نیش ده که معروف ده که رګستان ده که شوراوک ده چې دا ناامنه ولسوالۍ دي د موږ ولسوالانو او قومي مشرانو دا زمینه مساعده کړې چې د موږ انجنیران د موږ پلاوی حتی د والي مشاورین د طالبانو ساحې ته تللی شي او بېرته هم راتلی شي
چې دا موږ ته ویاړ ده، یعنې موږ ته دا عذر نشته چې هلته پروژه نشو عملي کولی. هیله مې دا ده چې هغه ولس ته موږ وښیو چې دلته یو سټیټ یا حکومت شته ده، یا دا هم د موږ ولس ده، په دې کې همکاري وکړي. دویمه دا چې تاسې یاست چې د دې پروژو د تطبیق مسؤلیت به مو په غاړه وي، د دې پروژو د نظارت هغه به مو په غاړه وي، مسؤلیت به مو په غاړه وي. یعنی د پروژو انتخاب، د پروژو نظارت او د پروژو عملي کول د درې واړو کې به موږ سره مرسته کوئ. داسې پروژه نه چې هغه بیا موږ سره عملي کېدو کې تاسې ووایئ چې والله دا یې موږ وسه نه ده. موږ نشو کولی چې پروژو ته امنیتي کسان تاسې درکړو چې دا امنیت به یې نیسي او پروژه عملي کوي. نه، دا د رئیس جمهور هدایت ده چې هره پروژه د ولس د خوا نه وړاندیز کېږي، ولس مسؤلیت لري د امنیت. دا که د دولت ساحه کې، دا که د طالب ساحه کې ده، مسؤلیت د ولس ده. امنیتي برخه کې به موږ سره د موږ د پرسونال، د موږ د ماشینرۍ، د موږ د سامان آلاتو امنیت مسؤلیت د تاسې په غاړه ده. نو په دې اساس باندې یو وارې بیا د مالیې د درون معین صاحب نه، ورسره راغلي پلاوي نه، د موږ سکتوري رئیس صاحبانو نه، د تاسې ټول نه د زړه له تله مننه کوم چې دغې مهمې جلسې ته مو تشریف راوړی ده. او هیله مې دا ده چې هغسې پروژې چې هغه په اصطلاح د خلکو د واقعي ضرورت په اساس باندې وي، په هغې کې در سره د ټولو مشرانو موافقه وي، هغې عملي کول اسانه وي، په هغې کې عدالت او مساوات په نظر کې نیول شوی وي، هغه انتخاب کوي او د موږ د مسؤلینو په لاس یې ورکوي تر څو که د خدای رضا یې په 1400 کال کې عملی شي. مننه کوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.